Hey guys, welcome back to Hope English Academy. Hope you are having a great time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملګرو ځل بیا درته هرکلی وایو په هوپ انګلیش اکاډمي کې هیله ده چې روغ جوړ د صحت عافیت جامې به مو پرتنو اوسیږي او د نوي درس لپاره به مده واوسیږئ. ملګرو نن موږ تاسو په نوي درس کې لرو د انګلیش parts of speech اتمه برخه چې موږ تاسو په پښتو کې ورته ویلی شو د انګلیسي ژبې د خبرو اترو برخې. نن به موږ تاسو پر اتمه برخه باندې خبرې اترې لرو چې موږ تاسو ویلي وو چې اته برخې لري او ورسره یو ارټیکلز هم موږ تاسو لرو چې هغه باندې به په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله موږ تاسو خبرې اترې لرو چې ځینې ارټیکلز دي چې هغه موږ تاسو په خبرو کې وایو لیکو یې او لولو یې د هغه پر اړه باندې به هم موږ تاسو خبرې اترې لرو. خو نن موږ تاسو راګرځو په اتمه برخه باندې خبرې اترې لرو چې دې ته ویل کېږي interjections لکه موږ تاسو په پښتو کې لرو ناڅاپي غږونه. ناڅاپي غږونه ځینې داسې غږونه وي چې موږ تاسو له احساساتو څخه مثلا وایو، لکه په ځینو ځایونو کې موږ تاسو ولویږو، خوږ شو یا ښایسته شی ووینو یا مطلب بریالی شو، یو قسم اواز باسو، دغه اوازونو ته ویل کېږي interjections چې په پښتو کې موږ تاسو بایللی شو ناڅاپي غږ او په فارسي کې ورته ویلی شو یا په دري ژبه کې واژه احساسي. د دغه په هکله باندې خبرې اترې لرو چې دا څنګه کلمې دي یا په کوم ځای کې موږ تاسو ته راسي دغه کلمو ته څه ویلی شو د ګرامري له اصطلاح نه. نو راګرځو موږ تاسو نوي درس ته. که چېرته مو ویډیو خوښه شوه ویډیو حتما در سره تر اخره پورې وګورئ تر څو پورې په مکمل درس باندې پوه شئ، او که ویډیو څه معلوماتي ویډیو وه نو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ویډیو ته مو لایک کمنټ شیر کړئ. په پښتو کې موږ تاسو ورته ویلی شو ناڅاپي غږونه، په دري کې ورته ویلی شو واژې احساسي یا احساسي کلمې، او په انګلیسي کې ورته ویلی شو interjections. شارټ ترینه تعریف دی چې ما ستاسو لپاره راوړی دی، مطلب له دې نه نور لنډ تعریف شارټکټ تعریف نور نسي جوړېدلی. صحیح شو، ډېر په مختصر تورو کې مې درته در پېژندلی دی تر څو پورې تاسو په اسانه ډول زده کړئ او وپوهېږئ چې موږ او تاسو نن د څه په اړه باندې غږیږو. Definition ته راځو. Interjection is a word or short phrase that expresses a sudden emotion or reaction. دا تعریف دی. It's not grammatically connected to the rest of the sentence. دا لاندنی د نور په خاطر در سره ونیسئ، پورتنی تعریف در سره ونیسئ. په پښتو کې موږ تاسو دا رقم تعریفولی شو. ناڅاپي غږ یا interjection هغه کلمه یا لنډ عبارت دی چې ناڅاپي احساس، عکس العمل یا جذبه څرګندوي. دا له اصلي جملې سره ګرامري تړاو نه لري. دا تعریف دی په پښتو کې راځم له غوندې وضاحت ورباندې ورکوم. ناڅاپي غږ له دغه نه موږ تاسو هر څه اخیستلی سو، په هر څه باندې موږ تاسو پوهېدلی سو، یعنې په دې باندې موږ تاسو پوهېږو چې اوس موږ تاسو د څه شي په اړه باندې غږیږو. ناڅاپي غږونه ګوره که موږ تاسو وولېږو، پښه مو وښویېدله په یخي کې یا چېرته بنده سوله یا مو میخ په پښه کې ولاړلو یا مو څه ښایسته شی ولیدلو یا مو د درد احساس وکړلو، یو مظلوم مو ولیدلو. صحیح شو، یو فلسطیني ویډیو مخته درته راغله، مطلب یو قسم اواز تاسو ورسره وکړلو. صحیح شو، دغه قسم اوازونو ته interjections ویل کېږي. دغه تعریف یو ځل بیا در سره وایم، دا په دې خاطر باندې درته وایم چې په ذهن کې مو څه کښېني. اکثره شاګردان زده کوونکي که هغه د اقتصاد پوهنځی وي، که د بل شي وي، که د مکتب شاګردان وي یا د انګلیسي کورسونو شاګردان وي، هغوی دا تعریفونه په داسې ډول باندې زده کوي لکه هغه د قرآن کریم زده کړه چې کوي، مثلا ټکي په ټکي باندې که نه، چې یو ټکی ښکته او پورته نه شي ترېنه. نو تاسو تعریف دا رقم زده کړئ چې تاسو هغه شی وپېژنئ. تعریف دا مطلب چې د یو شي پېژندنه، لکه موږ تاسو یو شي ته تعریف ورکوو که نه، نو هغه دا مطلب چې موږ تاسو هغه وپېژنو یا هغه موږ تاسو ته یو څوک را وپېژني، د هغه تعریف موږ تاسو ته کوي. نو د دغه interjection شارټ کټ تعریف همدغه دی چې ناڅاپي غږ یا interjection یوه کلمه دی یا هم موږ تاسو ورته ویلی شو لنډ عبارت دی چې څه شي کوي، چې ناڅاپي احساس، عکس العمل. صحیح شو، ناڅاپي احساس دا مطلب لکه موږ تاسو وښویېدلو، صحیح شو، پښه مو خوږ سوله یا میخ مو په پښه کې ولاړلو، یو ډول احساس موږ تاسو وکړلو، د هغه غږ چې موږ تاسو کوو نو هغه ته ویل کېږي interjection. عکس العمل مثلا موږ تاسو یو څه ښایسته شی وینو، او څومره ښایسته دی ماشاءالله که نه، دا اوه دلته څه شي سو، یو قسم اواز سو
یا غږ سو چې پر دې باندې موږ تاسو هغه خپل احساسات یا عکس العمل د یو شي په اړه باندې څرګندوو یا یې بیانوو. صحیح شو؟ یا جذبه څرګندوي. څرګندول دا مطلب چې to show, to express یا یو شی بیانول. لاندې راځو نوټ ته. دا له اصلي جملې سره ګرامري تړاو نه لري. دا څه مطلب ده جمله؟ یعنی دغه غږونه چې دي دا له اصلي جملې سره لکه موږ تاسو په تېر درس کې ویلي وو فرعي جمله له اصلي جملې سره نښلوي. مطلب په دې کې دا دی چې دا له اصلي جملې سره ګرامري تړاو نه لري. که دا چېرته یوازې هم راشي موږ تاسو ته معنا راکولی شي. یعنی موږ تاسو دغه خپلې کلمې نه هم هدف اخیستلی سو چې دغه کلمه لیکل شوې په دې کې څه احساس شوی دی. انشاءالله سر مو ورباندې خلاص شولو. که پې هم څه مشکل وي کولی شئ په کمنټ سیکشن کې راته ولیکئ چې زه مکمل توضیحات وضاحت درته درکړم. راځو موږ تاسو دغه کلمو ته چې څو کلمې دي او مخکې له دې نه چې دغه څو کلمې م درته راوړي دا ووایو یو خبره درته یادولی کوم چې دغه ډول اوازونه مطلب لکه موږ تاسو نه شو کولی په پښتو کې. صحیح شو؟ په پښتو کې موږ تاسو خپل ځان لپاره مخصوص اوازونه لرو چې کله مو یو شي ته خوا بده سي یو قسم اواز کوو هغه موږ تاسو ته معلومات کېږي چې کله په یو شي باندې وخېږو مطلب فکر مو نه وي یو شي باندې وخېږو یو ناڅاپي غږ زموږ استاد څخه وسي یو چېرته د مکه وسي که نه موږ تاسو یو ناڅاپي غږ کوو یو څوک مو ولیدل یو ناڅاپي غږ ورته کوو نو یعنې زموږ ستاسو اواز له امریکایانو سره بیا د امریکایانو په خپل مابینځو کې د سیمو پر اساس باندې بیا د هیوادونو پر اساس باندې مطلب مختلف ډول مختلف قسمونه لري دغه اوازونه. هدف پکې دا دی چې د دې شمار یا دا چې څومره دي تاسو یې باید زده کړئ مهمه دا نه دی. مهمه دا دی چې صرف یې دغه وپېژنئ چې دغه ډول اوازونه که چېرته راغلل دا موږ تاسو دې ته ویلی شو انټرجکشنز د هر غږ مخته ډول علامه مې صحیح شو. بل راځو موږ تاسو دغه اوازونه تاسو وینئ ګورئ مختلف ځایونو کې په مختلف احساساتو کې دغه ډول اوازونه کېږي. دلته یو څو دانې تاسو وینئ لکه اها او اهم بینګو براوو یو هی مثلا یو څوک مو ولیده که نه لاس ورته وښورو هی یا جی اوپس یو کار وشول موږ تاسو اوپس مثلا یو څوک خبره کوي موږ تاسو که نه یوهو بو واو یو ښایسته شی وي نو که نه یې صحیح شو. مثلا په یو شي باندې یو قسم موسکا کوو صحیح شو ته ها ویل کېږي وها صحیح شو. همدارنګه ډېر اوازونه دي مختلف اوازونه دي چې باید تاسو یې وپېژنئ او دغه خپل احساس خپل ځان ته اواز لري په مختلفو ځایونو کې په مختلفو اوقاتو کې په مختلفو احساساتو کې مختلف اوازونه وي. نو راځئ زه یې په جملو کې یو څو دانې درته وایم. examples of interjection صحیح شو. اووه دانې اگزامپل مې درته راوړی دی لکه اول موږ تاسو لرو what a beautiful flower یو ښایسته ګل وي نو موږ تاسو وایو که نه څومره ښایسته یو ګل دی صحیح شو. څومره ښکلی ګل دی صحیح شو. دا دلته چې شي سو انټرجکشن. نور خو به انشاءالله سر خلاص توضیحات خو به ضرورت نه وي نو یوازې به زه درته ووایم yes this is my new bike دا زما نوی بایسکل دی صحیح شو. yes ماشومان نه وي خوشحاله سي یو چغه وکړي yes. بل درېیم ته راځو مثلا موږ تاسو پښتو کې ای راسه دا وګوره که نه یو شی مو ولیدلو یو بل چاته ورچغه کوو هی سلام ته مو ویل کېږي یو ملګری چې دی مو ورسره مخ کېږي مکتب شي کې همزن غی دی hey come and look at this صحیح شو. hey come and look at this دلته راسه دا وګوره صحیح شو په انګلیسي کې. څلورم ته راځو نو نه په پښتو کې مو تاسو وایي که نه this is not my mistake نه دا زما تېروتنه نه ده صحیح شو. دا نه اواز موږ تاسو بعضې وخت په پښتو کې هم داسې تیز غوندې کوو صحیح شو. څلورم پنځم ته راځو look
It's going up that tree. It's going up that tree. صحیح شو؟ وګوره look کتلو ته وایي صحیح شو؟ دا وګوره مثلا کله موږ تاسو وایو وګوره دا ونې ته پورته ځي یا پورته خیژي یعنې په ونه کې پورته خیژي صحیح شو؟ دا وګورئ په ونه کې پورته خیژي شپږم ته راځو listen غوږ ونیسئ صحیح شو غوږ نیولو ته مثلا موږ تاسو په هغه کې وایو په لغوي معنا کې غوږ نیولو ته وایو خو دلته interjection دی صحیح شو listen don't judge a book by its cover غوږ شه هیڅکله قضاوت مه کوه د یو کتاب د هغه پر پوښ باندې صحیح شو واوره صحیح شو listen یعنې غوږ ونیسه واوره د کتاب په اړه د هغه د مخې لخوا قضاوت مه کوه یا د هغه پر مخ باندې قضاوت مه کوه د کتاب اووم ته راځو ouch صحیح شو امریکن وایي you're hurting me ouch you're hurting me یعنې دلته موږ تاسو د خفګان اوچ چې دی که نه مطلب لکه یو شي نه چې نفرت کوي یا خفه سو ترې نه بیا اوچ وایو ouch you're hurting me ouch ته ما ځوروې صحیح شو یعنې له چا څخه په عذاب راسو اوچ نو دا و د نن ورځې درس او یو بل عکس درته ښیم په هغه کې تاسو کولی شئ هغه د سټیکرو له مخې هم هغه احساسات ووینئ چې دغه interjections دی پکې او هیله ده چې د نن ورځې درس مو زده سوی وي تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیشل رب سپارم که ویډیو ته مو لایک نه وي ورکړی ویډیو ته لایک ورکړئ تر څو پورې موږ مثبت انرژي واخلو ستاسو لپاره ښایسته نوې ویډیوګانې راوړو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیشل رب سپارم الله حافظ